کرکټ او له هغه سره د افغانانو مینا. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د مطلب له شرکې د وړاندې چینل حتما سبسکرایب کړئ. کرکټ هغه لوبه ده چې له نن څخه 12 لسیزې وړاندې په افغانستان کې هیڅ شتون نه درلود، خو نن دغه لوبه د افغانانو په زړه کې ځای لري او په ټول هیواد کې افغانان د زړه له تله تعقیبوي. دلته د کرکټ سره مینې دومره مثالونه دي چې زموږ په دغه وړه ویډیو کې نه ځایږي. تازه خبر ده چې شرف نایب چې یو افغان ده په ډیره لیوالتیا له شنو وښو څخه د 2019 میلادي کال کرکټ نړیوال کپ نمونه جوړه کړې ده. د ورلد کپ په رسمي فیسبوک کې د هغه تصویر خپور شوی دی او غوښتل شوي چې باید د افغان هنرمند پیدا او وپیژندل شي. په زرګونو کسانو د ښاغلي نایب دا هنر ستایلی، پرې تبصرې کړې او له نورو سره یې شریک کړی دی. شرف نایب د کابل اوسیدونکی دی او وایي چې له کرکټ سره بې ساري مینې هغه اړ کړ چې دا کار وکړي. هغه ویلي چې ارمانجن دی چې نړیوال جام له نږدې وګوري. په ټولنیزو رسنیو کې داسې معلومات خپاره شول چې هغه د ګلبدین نایب ورور دی، خو هغه له ګلبدین نایب سره نسبي اړیکه نه لري او یوازې د هغه مینوال دی. له دې وړاندې ځینو نورو افغانانو هم نړیوال جام ټرافي په واوره او کاغذونو کې جوړه کړې وه چې دا په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د ملاتړ لویه نښه ګڼل کیږي. ډیر کله چې د کرکټ په برخه کې کومه غلطه پریکړه کیږي، خلک ډیر احساساتي کیږي چې لامل یې د کرکټ سره بې ساري مینه ده. کرکټ یوازینی لوبه ده چې افغانانو ته یې خوښي ورکړې. کرکټ بورډ او لوبغاړو ته پکار ده چې خپلې هڅې نورې هم زیاتې کړي ترڅو هیواد ته بریاوې راوړي او دغه یوازینی څه چې افغانانو ته لږ خوښي ورکوي دوامداره وساتل شي. همدا کرکټ د چې ټوله دنیا یې په دې وپوهوله چې افغانان دهشتګر نه دي، افغانان سوله خوښوونکي دي، افغانان نوښتګر دي، افغانان مینه ناک دي. مخکې به کله چې په انټرنیټ کې د افغانستان نوم سرچ کېدلو نو یوازې د جنګونو عکسونه به یې درته رامخکې کول، خو اوس په ډېرو ښو ځوانانو د دوی په ښو کارنامو انټرنیټ ډک ده. په خپله د یو کرکټ د مینوال په توګه مو د کرکټ سره د مینې په هکله راته ووایئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او پخونکي خدای سپارم. د الله په امان.